زه خو اول د ټولې جرګې او د ټولو چې څونه ولس دلته راغلي د هغې شکریه ادا کوم. زه دا خبره کوم چې موږ له داسې قدمونه په کار دي چې کوم قدمونه موږ د خپل کور او د خپل خاندان دپاره اوچتو چې څنګه زموږ کورونه روان شي زموږ خاندانونه بعضې وخت کې برباد شي نو بیا په هغه کور کې څوک راوچت شي نو هغه سلسلو ټیک کولو کوشش کوي. موږ دا وایو چې تقریرونه نه بنیادي طور به یو داسې شی راوچتو چې زموږ دا ټولې مسلې مخې ته راشي او عقلي او فکري بنیادونو باندې د دې لپاره موږ ټول چې څونه دلته قوتونه دي دا موږ په شریکه باندې لار راوباسو. او دا ګوره څونه ښایسته زه خو ډېر خوشحاله یم چې دا څونه ښایسته جرګه وشوه چې دې کې ټول مکتبه فکر خلکو د ټولو مختلفو نظریاتو خلکو د ټولو فکرونو خلکو پکې دا موږ ټول ګوره په یو ځای باندې یو. که دا عادت موږ ځان کې واچو دا پخوا مشرانو زموږ هم دغه شان کول چې په کلو علاقو کې به د مشرانو یو بل سره رسکشي وه خو چې کله به اجتماعي مسلې وي نو په هغې به د هغې یو اواز دي په دې سوچ را یو ځای شي چې زموږ ځوانان چې دي د ګلوبل ویلیجي سره اوس هغې غریبانان ته نشته پته چې موږ په کومو سیړو او په کوم پوڼه باندې براخته دي هغې هغه دی د غر سر کې دي چل هغې لم نه ورځي مشران د رواج خلک دی د دې ثقافت او د دې خاورې او د دې دغه سره د هغې تعلق دی په سوچونو او فکرونو کې تضادات پیدا شوي دا به اوس موږ او اکاني صاحب دی او زاید دی او چې موږ کوم دا درمیانه عمر والا یو که نه نو موږ به داسې یو سلسله جوړو چې مشران کشران او موږ چې یو دا موږ په یو پیچ کېږو دا ځکه چې دا څیزونه به تاسو ته په حواله کېږي دا به د ځوانانو ته په حواله کېږي چې د دې لپاره موږ بندوبست ونکړو. ګوره که دا خبرې چې نن موږ کوو دا 10 کاله مخکې شروع شوي وي نن به دې بهترین اثرات که دا 20 کاله مخکې شروع شوي نن به بهترین اثرات دا چې موږ نن هم شروع کړو نو موږ ته به 4 5 کاله 6 کاله کې به چې دی موږ ته د دې لکه ښه اثرات را شروع شي. خو شروع خو پکار ده که نه چې خاص کر زه خپلې ماشومان یادوم خپلې خویندې یادوم په صحابه کې 8 مړي هره میاشت کې دا کېږي چې قتلېږي جینکۍ ولې قتلېږي روڼه مور پلار دغه خپلو بچو سره ناسته نه کوي مینه ورسره نه کوي محبت نه کوي ورته مور پلار ته هم ګناه نشته بلا بچی دلته خلک راوړي صحابه د آبادۍ نه ډکه شوه چې موږ وایو چې بچي کم کوي نو دوی وایي ګناه ده چې موږ وایو بچي کم کوي نو دوی وایي ګناه ده نو موږ وایو ټوله ورځ خو غولو ته هم لرګي نیولي نه ګناه نه ده او دا ګناه ده نو یو زموږ آبادۍ د لاسه صحابه شلیږي دا ډېره اهم خبره ده. ګورې نن چې دا څونه مسایل موږ ته دي ګډون ته لرې که نو بیا صحابه اوس هم ګنجان آباد د سره د ګډونه خو چې ګډون ته لرې کړي نو بیا ډېره انتهایي ګنجان آباد ده زموږ کلي قصبې ښارونه شو او ډک شو یو بل سره ولګېدل نو زموږ جینکۍ چې دی نو هغه وجلې کېږي ولې وجلې کېږي چې مور پلار ورسره نه کښېني نو موبایل باندې چې خوږ غوندې ټلیفون راشي انساني فطرت ته چایي کې مینه وي محبت وي نو چې هغه محبت مور پلار او رونه دغه نه کي که ورنه کي نه به خامخا په ټلیفون او بیا جهالت دار چې صرف خبرې شوي نو بیا په هغه کورونو کې د هغه جینۍ خلاف او د هغه کور خلاف سازش شروع شي په هغه کور کې هغه ماشومه هغه کور والی پرې ووجي دا خو زموږ دپاره انتهایي د تباهۍ خبره دا دروغ دي چې کرنټ دغه شو منګکانو دوایي او خوړه او د غنمو نه دا مونږ کوو نو دا ګوره دا چې کوم وشو نه خو وشو نور د دې لپاره اوس بند اچول غواړي چې دا څیزونه سم شي.